بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننۍ ویډیو د صلح حدیبیه یا د حدیبیې د واقعې په اړه باندې ده چې څنګه دا واقعې رامنځته شوې او کله رامنځته شوې. د هجرت په شپږم کال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خوب ولیده. ګوري په خوب کې چې رسول الله سلام سره د خپل ملګرو عمرې ته لاړلی او هلته بعضې نفرو وروسته د عمرې څخه سر وخریو او بعضې ویښتان واړه کړل. رسول الله سلام چې کله د خوب راویښ شو صحابه کرامو ته خوب بیان کو. صحابه کرام هم ډیر زیات لیوال شو د عمرې ادا کولو ته او همداراز رسول الله سلام هم اعلان وکړو چې څوک ما سره عمرې کولو ته آماده دي. 1400 صحابه کرام یا په بل روایت 1500 صحابه کرام آماده شو د عمرې د ادا کولو لپاره او د ذوالقعدې د میاشتې په اول تاریخ باندې د مدینې منورې څخه ووتل. کله چې ذوالحلیفې ته ورسېدل په اوس وخت کې ورته ابیار علی ویل کېږي. هلته چې ورسېدل دا د مدینې منورې میقات دی، دلته احرامونه وتړل او له ځان سره یې څاروي هم روان کړل. رسول الله سلام د خپل ځان لپاره 80 څاروي روان کړي وو چې هلته یې د عمرې څخه وروسته ذبح کړي. رسول الله سلام په زړه کې شک لرو چې د مکې مشرکان ورته کوم زیان ونه رسوي، نو یو جاسوس یې د بصر ابن سفیان په نامه باندې مکې معظمې ته واستاوه. کله چې د غدیر الاشتات په نامه باندې یو ځای ته ورسېدل نو جاسوس ورته بیرته خبر راوړو چې د مکې مشرکین نه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې معظمې ته داخل شي او عمره دې ادا کړي. خالد بن ولید د 200 آسونو سره یو لاره کې ولاړو تر څو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې راشي او په دې باندې حمله وکړي او مسلمانان بیرته د مکې معظمې د تګ څخه پاتې شي او مدینې منورې ته لاړ شي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغه د چال پته ولګېده او رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره بدله کړه. کله چې حدیبیې ته ورسېدل نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوښه مبارکه چې کومه وه هغه کېناستله او له ځای څخه نه پاڅي. صحابه کرامو ډېره هڅه وکړه چې هغه اوښه پاڅوي خو مګر هغه هملته کېناسته او له هغه ځای څخه نه جګېدله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دا اوښې ته الله جل جلاله امر کړی چې د دې ځای څخه جګه نه شي. اوښې ته یې اواز وکړو، اوښه ولاړه او د حدیبیې په میدان کې څملاسته. صحابه کرامو د اوبو د کمښت څخه فریاد کوو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ما ته لږې اوبه را پیدا کړئ. نو صحابه کرامو کې چا ورته لږې اوبه ورکړلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه کې خپل لاس مبارک کېښود او د لاس څخه یې داسې اوبه روانې شوې لکه د یو چیني غوندې کې. ټولو صحابه کرامو اوبه وڅښلې، همداراز څومره څاروي چې وو هغوی هم وڅښلې. نو اوبه هماغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس مبارک څخه را روانې وي. د حدیبیې په میدان کې یو کوهی و، صحابه کرامو له هغه څخه اوبه وڅښلې خو نفر ډېر زیات و، همداراز څاروي هم ورسره و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرامو د اوبو شکایت وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کوهي ته یو غشی ورخطا کو او وروسته یې لږې اوبه په خپلې خولې مبارکې کې واچولې او هغه یې کوهي ته ورخطا کړې. د کوهي باندې لږ وخت دپاره سر کېښودو او وروسته د هغه څخه یې امر وکړو اوس ترنه سر لرې کوي. هغه کوهي الله جل جلاله داسې ډک کو لکه هېڅکله چې له دې څخه اوبه نه وي کمې شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صلح دپاره یو صحابي چې د خراش ابن امیه رضی الله تعالی عنه په نامه باندې و مکې معظمې ته واستو او یو خط یې ورته ورکړو. په خط کې لیکلي وو چې مونږ سکال صرف عمرې ادا کولو ته راغلي یو، مونږ جنګ ته نه راځو او له جنګه تاسو هم ستړي شوي یاست او زه هم له جنګه ستړی یم. مونږ پرېږده که نور عرب په مونږ باندې زورور شو او مونږ یې ختم کړو خو ستاسو یو ارمان به پوره شي او که چېرته داسې نه وه مونږ الله برلاسې کړو نو ستاسو خوښه که زمونږ سره کېږئ او که نه. او همداراز خراش ابن امیه رضی الله تعالی عنه ته یې وویل چې هلته په مکه معظمه کې کم غریب مسلمانان دي چې کفار ورباندې ظلمونه کوي هغه ته هم زیری ورکړه چې زر ده چې الله جل جلاله مو له دې مصیبته خلاص کړي. کله چې هغه صحابي مکې معظمې ته ورسېد نو د مکې معظمې ځوانانو نه غوښتل چې د هغه خبره واوري. د مکې د ځینې مشرکانو چې هغه مشران ول هغوی ورته وویل پرېږده چې خپله خبره وکړي. هغه ورته خط وړاندې کو. د مکې مشرکینو ویل نه هېڅکله هم داسې نشي کېدلی. بعضې خلکو کوشش وکړو چې حضرت خراش رضی الله تعالی عنه په شهادت ورسوي خو مګر ځینو نورو پرې نه ښود. د هغه اوښه یې مړه کړله او هغه بیرته واپس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی. مکې معظمې سره نږدې یو قبیله وه چې د بني خزایه په نامه باندې وه. د هغوی مشر
چې بودل ابن ورقا نومیدو هغه د مکی مشرکانو ته وویل خبره خو یې بده نه ده باید صلح وشي. د مکی مشرکین ورته وویل سیده خو موږ هیڅ کله هم نه منو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سکال عمرې ته راشي. هغه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې خلک د صلح لپاره تیار دي خو هغوی نه غواړي چې تاسو سکال عمرې ته راشئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل سمه ده زه یو نفر د صلح لپاره درلیږم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې ته باید لاړ شې د صلح لپاره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل د الله رسوله ما ملېږه. لومړی دا چې زه په مکه معظمه کې کوم خپلوان یا خاندان نه لرم چې زما په سر باندې ننګ وکړي، او دوهم دا چې صلح دپاره ملېږي هسې نه چې دا خبره له ما څخه ورانه نشي. نو حضرت عثمان رضی الله عنه ولېږه چې هغه ډېره صبر او استقامت لري، او بل په مکه معظمه کې خاندان شتون لري، نو د هغه کولی شي د هغه په سر ننګ وکړي او هغه د کفارو څخه وژغوري. حضرت عثمان رضی الله عنه مکې معظمې ته ولېږو. د مکې مشرکانو سره د ملاوېدو وروسته هغوی ورته وویل ته که غواړې دلته عمره وکړه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ نه پرېږدو چې عمره وکړي. حضرت عثمان رضی الله عنه ورسره خبرې او بحث تیز شو، نو حضرت عثمان رضی الله عنه په مکه معظمه کې بندي کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع غلط را ورسېده، هغه داسې چې حضرت عثمان رضی الله عنه په مکه معظمه کې په شهادت ورسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو او ویل هغه صحابه کرام چې جنگ ته آماده وي او د حضرت عثمان رضی الله عنه د غچ اخیستلو لپاره تیار وي له ما سره بیعت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیبیې په میدان کې د کیکر د ونې لاندې کېناست او هر یو صحابي به راتلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به بیعت کولو. تر دا چې ټولو صحابه کرامو بیعت وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ښي لاس مبارک جګ کو ویل دا لاس د حضرت عثمان رضی الله عنه دی. که چېرته حضرت عثمان رضی الله عنه ژوندی وي او په شهادت نه وي رسېدلی نو د هغه دپاره زه خپله بیعت کوم. خپل ښي لاس یې په چپ لاس کې کېښود او د حضرت عثمان رضی الله عنه لپاره یې بیعت وکړو. کله چې کفارو ته پته ولګېده چې خبره خو نوره ورانه شوله، نور جنګ جوړېږي، نو هغو هم نه غوښتل چې جنګ وشي. نو یو نفر چې د عروه ابن مسعود ثقفي په نامه باندې و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ولېږو. هغه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی نو لومړی هڅه کوله چې په مسلمانانو خپل روب داب واچوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل چې ته ولې خپل قوم وژنې؟ که خپل قوم دې ختم کو نو تا ته یې څه فایده؟ او همداراز که خبره سرچپه شوه نو ستا سره چې کوم صحابه کرام دي دا به ټول له تا څخه وتښتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مسکی شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته رامخته شو، ورته یې وویل عروه زه تا پیژنم، همداراز مونږ به خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به یو اصغي عمره زیان هم ونه رسوو. عروه د عذر په نیت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګیره مبارک باندې لاس راکش کو. په دې کې د عروه وراره مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه چې دغه وخت کې ایمان قبول کړی و د خپل تره لاس یې د تورې په څټۍ ووهو او ورته یې وویل خپل مردار لاس یې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګیرې مبارکې څخه لرې کړه. عروه بیرته لاړ او مشرکینو ته یې وویل چې خبره خو سخته ده، صحابه کرام هم هېڅکله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پرېږدي او همداراز باید صلح وشي. د مکې خلکو یو بل نفر چې د حبشو د حلیس په نامه باندې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د جرګې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د صلح لپاره راولېږو. حلیس چې د حبشو د حرم د څارویو به ډېر سخت قدر او عزت کوو او همداراز د حرم به ډېر خیال ساتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل دا څاروي چې کوم موږ د حرم په نوم باندې روان کړي دا رامخې ته کوي. هغه چې رامخې ته شو حلیس هغه څاروي ولیدل چې دا څاروي د څه دپاره دي؟ صحابه کرام ورته وویل ټول عمرې ته ځو او دا څاروي هلته حلالوو. نو حلیس بیرته د خپل لار څخه تاو شو او مشرکینو ته یې وویل هغوی پرېږدئ چې عمره وکړي، د حرم څاروي د هغوی سره دي. مشرکینو هغه ته یو پیغور ورکړ، ورته یې وویل چې ته یو بانډڅي یې، مګر هغه په دې پیغور سره خفه شو او خپل ټوله ډله یې له ځان سره روانه کړه چې ځو واپس حبشو ته. خو مګر بیا هم مشرکینو هغه ته د لاسه ورکړله او هغه یې بیا له ځان سره ایثار کو. اخره کې یو نفر یې ولېږو چې د سهیل ابن عمر په نامه باندې و. هغه راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل باید صلح وکړو او بعضې شرطونه یې د صلح دپاره له ځان سره راوړي وو. لومړی دا چې تاسو باید له دې ځای څخه واپس تا نه شئ، څه کال عمره مه کوئ، راتلونکي کال به عمره وکئ. بل راتلونکي کال به په داسې حال کې تاسو راځئ چې تورې به مو په تیکې کې ایښودې وي
او د جنگ کوم اسباب بل ځان سره نه راوړي. همداراز ورته وویل که چېرته له موږ څخه کوم نفر مسلمان شو تاسو ته راوتښتېد نو تاسو به یې بیرته موږ ته سپارئ، او که چېرته له تاسو څخه کوم نفر مرتد شو موږ ته راوتښتېد موږ نه شو کولی چې تاسو ته یې وسپارو. بل شرط یې دا ورته وویل چې د عربو د قبیلو خپله خوښه که له قریشو سره ودرېږي او که د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. او همداراز یو شرط یې دا هم و چې تاسو به زموږ په ملګرو یا په دوستانو حمله نه کوئ، موږ به ستاسو په دوستانو حمله نه کوو. دا شرطونه ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم ومنل او د حدیبیې صلح وشوله. کله چې صلح کېدله سهل ابن عمر ناست و چې د ده زوی د سهل ابن عمر زوی ابو جندل رضی الله تعالی عنه چې په مکه معظمه کې مسلمان شوی و واپس راوتښتېد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. سهیل ورته وویل چې دا صحابي ما ته وسپارئ، مګر صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې تر اوسه مونږه صلح امضا کړې نه ده، باید دا مونږ سره پاتې شي. خو هغه ډېر کلک شو او ابو جندل رضی الله تعالی عنه یې بیرته سهیل ته وسپارو. وروسته یو بل صحابي چې ابو بصیر رضی الله تعالی عنه په نامه باندې و هغه هم مدینې منورې ته راوتښتېد. د مکې معظمې څخه ورپسې یو دوه مشرکان راغلل، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته وسپارو. خو کله چې هغه بیرته ذوالحلیفې ته رسیږي هلته ګوري چې د کافر سره ډېره ښه توره وه. ورته ویل ډېره ښه توره دې جوړه کړې، ته دا توره ما ته لږه راکړه چې ویې ګورم. هغه چې توره ورکړله یو کافر یې مردار کو او بل ته نه مدینې منورې ته راوتښتېد. ګوري چې ابو بصیر رضی الله عنه ورپسې وروسته را روان دی. هغه کافر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل ما له دې صحابي څخه خلاص که. هغه یې ورڅخه خلاص کو. ورته ویل ابو بصیره خفه کېږي به نه، تاسو زه بیرته مکې مشرکانو ته سپارم. هغه ورته ویل یا رسول الله تا خو ورته زه سپارلی یم، مګر دا زما خپله چالاکي وه چې بیرته ترې نه راوتښتېدم. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جمله وویله دا نفر خو جنگ جوړوي. بیا یو صحابي ورته وویل ابو بصیره زمونږ ته مه راتښته، هڅه وکړه بل چېرته لاړ شه. نو هغه صحابي د دریاب غاړې ته وتښتېد. وروسته هغه صحابي ابو جندل رضی الله تعالی عنه هم راوتښتېد او د دریاب غاړې ته لاړ. همداراز هر نفر چې به هلته مسلمان کېدو هغه به د ابو بصیر رضی الله عنه خواته تښتېدو. دوی وروسته یوه ډله جوړه شول چې د مکې د مشرکینو یوه قافله به یې هم نه پرېښودله چې شام ته لاړه شي، ټولې به یې لوټ کولې. اخره کې د مکې مشرکینو دا شرط په خپله ختم کو چې تاسو نه کوم نفر را تښتېدو موږ به یې تاسو ته نه سپارو یا زموږ څخه چې راتو تاسو به یې موږ ته نه سپارئ. هغوی ته ووایئ چې واپس مدینې منورې ته راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خط ولیکو او د ابو بصیر رضی الله عنه په نوم باندې. کله چې هغه خط ابو بصیر رضی الله عنه ته ورسېد هغه وخت د ابو بصیر رضی الله عنه ذلکدن شروع، ډېر زیات خوشحاله شو او خط یې موچې کو په سترګو مبارکو یې کېښود او ابو بصیر رضی الله عنه به شهادت ورسېد. دا موږ سره د حدیبیې صلح تر بیا مو په پاک او سپېڅلي ذات سپارم. والسلام.